د کہانی شروعات کیږي د یو ډیر های سکیورټي جیل نه چې داغي سنټیاګو نومو او هغه یو داسې جیل چې هغه تر دنه کېدل خو ډیر اسانه خو دغه ځنه به وتل ډیر زیات ګران کارو ولې چې پاغي باندې د یو بیرهم وارډن راجو او چې کله بنوي قیدیان نال نو هغه به ورته دوی کو د دې ځنه د تختیدو کوشش وکړو نو سرونه بم د بدن نه بیل کما نو قیدیانو چې دا خبره وره داغي ډیر زیات ویریدل خو په دې قیدیانو کې یو داسې ګروپ چې داغي په کتاب کې د یری اړو ټکی ونه چې داغي د لیډر نوم لیون وارګسو او هغه چې څنګه په دې جیل کې قدم کې خود نو دا سوچ کو چې اوس په د دې نه څنګه وځو دراصل دوی داسې سغړ جرم نو کړی خدا ډیر شاطره کسانو د دې د وجه حکومت ولا په دې باندې د الزام لګو چې دوی ملک سره غداری کوي او د سخت سکیورټي جیل ته راوستو او دا کومه کہانی چې تاسو اورئ دا پرشتیا باندې شوې ده چې د دې جیل په تاریخ کې دا ټولو نه غټ د قیدیانو تېښته وه اوس هغې نه پس چې کوم نوې قیدیان دي هغه یو نوې بلډینګ ته شفټ کوي او هغې له دا فریډم ورکړي چې خپله کمره په خپله خوښه کې نو لیون د دې قیدیانو نه ځان مخکې رسوي چې 50 نمبر کمرې ته ورشم ولې چې هغه کمرې د لاندې سیده د بهر وتو لاره وه نو هغه چې څنګه 50 نمبر کمرې ته راورسي نو د هغه په امیدونو باندې وباړولې شوي وي ولې چې هغې نه مخکې څه قیدیانو هغه کمره غشتي وي خو د هغې نه پس د لیون ملګري باقي کمرې ونیسي ولې چې هغې ته پته وه چې د کمې کمرې نه بهر لاره وتې ده اوس دې نه بعد دغه قیدیانو له هغه کار ورکړي چې په کم کې هغې ماهره وي او لیون یو ارکیټیکټ وي هغه بغیر د اوزاره د دې جیل اندازه ولګوي نو هغه خپلو ملګرو ته ووایي چې د دې ځای نه تښتېدل غواړو نو موږ به پوره 210 فیټ سورنګ وباسو چې دا یو سیند ته وتېرو د هغې په ذریعه باندې به موږ د دې ځای نه تښتېدی شو خو د ټولو نه غټ ټینشن دا دی چې 24 غنټې په دې جیل باندې پهرداري وي چې د دې ګارډز وړاندې سورنګ ویستل او بیا خوره پټول دا یو ځان نه غټ چیلنج و اوس دا درې ونه د دې باره کې سوچ کوي چې هغه ځای کې یو پابلو نومې قیدي دی وویني نو هغه پوه شي چې دې څه ناسه پلان جوړوي نو هغه زر دې قیدیانو له راشي او ورته دا ووایي کو تاسو د دې ځای نه تښتئ نو ما هم په دې خپل پلان کې شامل کړئ ولې چې زه په دې جیل کې اوسېدل نه غواړم نو له دې نه پس دوی پابلو په خپل ګروپ کې شامل کړي اوس د دوی د ټولو نه ډومبې کار دا وي چې یو نقلي دیوال جوړ کړي چې په کوم ځای کې دوی سورنګ وباسي نو چې کله دا ګارډز په دې ځای باندې راونډ لګوي نو هغې ته پته نه لګي چې دلته سورنګ وځي اوس په سبا باندې څه قیدیان نور هم راولي او د هغې د حالت نه پته لګي چې دوی ډېر زیات ډبولي دي نو د دې قیدیانو دپاره یو ښځه راشي چې د هغې فابیولا نوم وي نو هغه وارډن ورته خپله منمانۍ کوي ورته دا ووایي چې دا درنه په دې جیل کې قدم هم کښېنه اوس بل خوا موږ د لیون یو وفادار ملګري وینو چې هغه سره به 24 غنټې ګیټار په لاس او هغه په هغې ګیټار کې پټ یو سکریو ډرایور راوړي او لیون له ورکړي نو لیون زر هغه چت کنسل شروع کړي چې یو غټ سورې پکې جوړ کړي او هغه ځای نه لږ شان چت راپریوځي اوس د دوی له ټولو نه غټ ټاسک دا و چې دا ځای زر پټ کړو چې ګارډ څه پته ونه لګي نو لیون خپل ملګري رفایل ته وایي چې زر تر زر د انډو بندوبست وکړه ولې چې دوی به هغه انډې په هغه پلاستر کې ملاوي او یو نقلي شان پلاستر به جوړوي او بیا به په هغه ځای کې لګوي چې د دې باره کې ګارډ څه پته ونه لګي نو د دې ګروپ هر یو کس په خپل کار باندې ولګي او د لیون کم ملګري سره چې ګیټار هغه بهر ولاړو او ګیټار به بجاوو چې دا ګارډیان به د ځان طرف ته کړیو او چې کله به ګارډز راغلل نو د ملګري به د خطرې ګیټار بجاو کو چې لیون او دغه ملګرو ته پته ولګي نو هغې به زر خپل لار سره غونډ کړل او چې کوم ځای مرمت کړو په هغه ځای باندې یو پوسټر ولګو نو چې ګارډ څنګه د چیکینګ دپاره د دوی کمرې ته راشي نو هغه ځای کې دغه ګارډ نظر په هغه پوسټر باندې ورشي او هغه چې څنګه هغه پوسټر را لرکو نو دې کې د ګارډ ته خپل ملګري اواز وکړي او د یو غټې خطرې نه دا ملګري بد شول اوس خو دا صرف شروعات و د خطرې غنټې اوس بجاوېدو والا ده اوس دوی هغه سکار شروع کړي او هغه دیوال ماتول شروع کړي چې د کم په ذریعه باندې به دوی سورنګ کني او بهر به وځي اوس دې کې اچانک هغه ملګری راشي چې ګارډ په چیکینګ را روان او هغه سیده زموږ کمرې ته را روان دی نو دوی زر خپل کمره پاکه کړي او هغه ګارډ راشي او دا کمره چیک کړي او د دې نه بیا وځي او د هغې نه پس دوی ریډیو تیز کړي چې د دیوال د ټکاري اواز بهر نه وځي او دوی په خپل کار باندې بیا شروع شي اوس دوی هغه دیوال په هغه شیپ باندې کټ کړي او یو نقلي بلاک یې جوړ کړی وي چې کله ګارډ راځي نو موږ دا ځای پټو او دوی چې کوم هغه د چت کې نقلي پلاستر جوړ کړی هغه ځای کې به دوی دغه خاوره پټوي او اوس دوی سورنګ کنسل شروع کړی وي چې په دې کې 59 ورځې تېرې شي او دې ټولو ډېر په ویښه سره خپل کار شروع کړی وي په دې قیدیانو کې موږ یو اوسکر نومې قیدي وینو چې هغه په دې ملګرو باندې نظر وي چې دوی په یو ټایم باندې یو کار کوي نو هغه په دوی باندې شکی شي چې دوی څه ناڅه خو کوي اوس تر ورځې پس لیون دغه سورنګ جانچ کو نو هغه چې دا وګوري دغه حوصله ماته شي ولې چې دوی هغه سورنګ 10% هم نه کنستلی نو هغه چې دا وګوري هغه پوه شي کو دغه څه کار روان نو په دې کې به کلونه تیر شي نو هغې نه پس هغه په جیل کې چې کم بروسمن قیدیان وي هغه راولي او کار نور هم تیزی سره شروع کی اوس چې دا نور قیدیان هم په میشن کې شامل شي نو دوی د خپل کمرې یو بل سره کنیکټ کی چې خاوره به په چت کې پټوله او اوس وخت تیریږي چې په دې کې 150 ورځې تیرې شي یو ورځ دا ټول ریډیو ته ناست وي چې په هغې کې دا خبرونه راشي چې څه کسانو یو پولیس والا مړ کو او هغه کسان د بل چا نه بلکې د لیون ګروپ والا وي نو دوی چې دا وور ډېر زیات ویریږي ولې چې هغې دا وي چې موږ نه غواړو چې
چې زمونږ کسان څه داسې وکړي ولې چې ټول مشکل به همدې ته جوړیږي. اوس دې قیدیانو داسې چل وکړ چې یو کس په 2 غنټې کار کوي او کم کس چې به کار وکړو نو به مخ لاس ووینځل او خپلې کپړې به یو چمکولې چې د خاورې یو ټوکړه هم په دې باندې را نشي او دا باقي قیدیان به داسې ناست وو لاچار چې دوی ډېره لاچارۍ سره خپله سزا تېروي او دې کې چې به کم قیدي کار کوو نو د بهر قیدیانو به ډېر دھیان سره پهرداري کوله چې مرغۍ ته به یې کتل او چې کله به خطره و نو دوی به تورنت بل کسان خبر کړل او کار اوس ډېر تیزۍ سره روان وي او دوی د نیم نه زیاته سورنګ کودایي کړې وي. یو ورځ هغه اوسکر نومې قیدي رفایل له راشي او صفا ورته دا ووایي چې ما ته پته چې تاسو څه کوئ ما هم په دې خپل میشن کې شامل کړئ زه نور په دې دوزخ کې اوسېدل نه غواړم. نو اوس دوی نه غوښتل چې زموږ د راز فاش شي د دې د وجې دوی مجبورن دی په خپل میشن کې شامل کړي. اوس په دې کې یو ملګری رفایل ته دا وایي په موږ د دې جیل نه بهر وځو نو زموږ یو کس په کار چې د دې ځای نه وباسي او هغې ورته دا وایي چې موږ په یو غیر باندې یقین نشو کولی. هغې رفایل ته دا وایي چې ستا ښځې ما د موږ پوره یقین کولی چې هغه موږ له دې ځای نه وښکي شي. اوس هغه ورځ راشي چې قیدیانو سره خپل خاندان میلاویږي نو رفایل سره چې خپله ښځه میلاو شي نو هغه ورته د خپل میشن باره کې ووایي او هغه ورته دا وایي چې ته زما کسانو سره خبره وکړه خو د هغه ښځه هغه له څه جواب ورنکړي او د هغه ځای نه لاړه شي. اوس وخت تېرېږي چې په دې کې 200 ورځې تېرې شي. اوس د سورنګ کودایي ډېره تیزۍ سره شروع وي. یو ورځ هغه ګیټار والا ملګری سورنګ کودایي کوي چې دې کې اچانک ډېر زیات ګارډز راشي ولې چې هغې ته پته لګېدلې وه چې څه ناڅه په دې جیل کې شروع دي. اوس په دومره کم وخت کې دوی له هر څه په ټول ډېر زیات مشکله دي. د دې د وجې رفایل د خپلو ملګرو سره رامخکې شي او هغه ګارډ سره په جګړه شي. دې کې ډېر قیدیان خوږ هم شي خو لیون او د هغه کسانو ته ډېر ښه وخت میلاو شو چې دوی پکې هر څه پټ کړل. نو د دې باره کې چې هغه وارډن ته پته ولګي نو هغه له ډېره زیاته غوسه ورشي او هغه دا ټول قیدیان ورته بربنډ ودرئ او هغه وارډن یو ډېر شاطره سړی و. هغه به اچانک ګارډ رولېږل د دې قیدیانو چیکینګ دپاره. بل خوا پولیانو دا سوچ کوي چې زه د خپل خاوند څنګه مدد وکړم. نو د رفایل چې چا سره تعلق و نو پولیانو به هغې پسې تله او مدد به یې ترې غوښتو خو هغې به ورته انکار کوو. نو اخر کار هغه د رفایل پلار له لاړ شي چې هغه په چرچ کې یو پادري وي او هغه ته د هر څه باره کې ووایي. نو هغه پادري چې د خپل زوی باره کې دا ووري نو هغه څه ملګري ځان سري کړي او په دې خطرناک میشن کې ورسره شامل شي. بل خوا رفایل هم ځان له جیل کې بند کړي وي او دا خوشخبري ورته سنوکړي چې عدالت تاله د 500 سزا درکړه. نو رفایل چې دا خبره ووري هغه سمونوي ولې چې هغه ته پته وه چې د 500 نه مخکې به زه د دې جیل نه تښتېدلی یم. اوس هغې نه پس دوی بیا په سورنګ کې کار شروع کړي او سورنګ دوی دومره ښکته کنستلي وي چې هلته به د اکسیجن کمې و چې د هغې د وجې به څه قیدیان بېهوشه شو. نو هغې نه پس رفایل یو قیدي سره میلاو شي چې هغه سره یو موټر و هغه هم دې په خپل میشن کې شامل کړي او هغې نه پس په دغه موټر په ذریعه دغه سورنګ ته هوا تله چې قیدیانو ته په هغه ځای کې کار کولو اسانه شوه. بل طرف ته د رفایل ښځه وګوري په اخبار کې چې د لیون د ګروپ د 9 کسانو له عدالت د 500 سزا ورکړه. نو هغه چې دا وګوري د هغې د خپونه ځمکه وتښتي. بل طرف ته دغه وارډن شکم په لیون او دغه په ګروپ باندې نور هم زیات شي او هغه پابلو رونیسي او هغه ټورچر کې ورته دا وایي که ته د مرګ نه بچ کېدل غواړې نو ته زما جاسوس جوړ شه. نو پابلو هم چې دا ووري هغه د ژوند دپاره دغه وارډن جاسوس جوړ شي. بل طرف ته د سورنګ کودایي شروع وي چې آخر کار دوی د جیل باونډرۍ ته ورسي او هغې نه پس هغې د یو پلاستیک پایپ په ذریعه باندې سور رنګ پرېږدي چې دوی ته پته ولګي چې سورنګ مونږ کوم ځای پورې کړی دی. اوس د رفایل پلار راشي او هغه لیون ته وایي چې ما هغه سور رنګ ولیدو او تاسو اوس هم 42 فوټ لرې یې د جیل نه بهر وتو دپاره. نو لیون چې دا ووري هغه بغیر د وخت ضایع کولو سورنګ کودایي باندې کار شروع کړي او اوس ورځې تېرېږي چې په هغه جیل کې د دوی 559 ورځې تېرې شوې. یو ورځ اچانک زلزله راشي چې ټول قیدیان ډېر زیات ویرېږي او بهر راوځي خو د خوشقسمتۍ خبره دا وه چې د دوی په محنت باندې اوبه ونړېدې. نو اوس دا ټول ملګري راغونډ شو دا ووایي د دې نه مخکې چې بل زلزله راشي او زموږ هر څه تباه شي چې زر تر زره د دې جیل نه ځان وباسو. اوس دوی ته ډېره لږه پاتې ده د هغه سورنګ کودایي. آخر کار هغه ورځ راغله چې پوره 567 ورځو کې دوی دا سورنګ وکنستو. یو شپه ټول قیدیان ټي وي ته ناست وي چې په میشن کې کم قیدیان شامل وو هغه یو د هغه ځای نه وځي او په هغه سورنګ باندې یو وځي چې د ټولو نه مخکې رفایل د جیل نه بهر راوځي او هغه د باقي ملګرو مدد کوي او بهر یې راوباسي. نو چې پابلو دا وګوري هغه په دوی باندې شکي شي او هغه چې هغه ځای ته ورشي نو آخري 50م قیدي پاتې چې هغه اوسکر وي. نو پابلو چې دا وګوري هغه ګارډ له چغه ورکي نو اوسکر د ده د چپکولو کوشش یې کوو خو د دې دواړو په منځ کې جګړه شروع شي او پابلو اوسکر ډېر زیات زخمی کی او آخر کار اوسکر کامیاب شي او پابلو بېهوشه کی. بل خوا یو قیدي دغه سورنګ نه بهر راوځي او بهر د رفایل ښځه ولاړه وي او بس یې راوستې وي خو دلته دوی ته پته ولګي چې اوسکر لا نه دی راغلی. اوس دا ټول ملګري ډېر زیات په یره کې و د هغه انتظار کوي چې هغه څه شو خو اوسکر ډېر زیات زخمی شوي وي او هغه دغه سورنګ
مخې ته لاچار پروت وي دغه ځای کې اچانک ګارډز راشي او په هغه جیل کې د خطرې ډګنټي بجو شي چې پولیان هم دا الارم ووري نو هغه ویریږي او بس سیده روان کی چې دوی اوسکر پریدي بل خو چې پولیس هغه کمرې ته راشي او هغه دا سورنګ وویني نو حیران شي او هغه ګمنډي واردن ډیر زیات غوسه وي چې اخر دا سو شو او بل خو کې دیان چې کوم تختیدل هغه له پولیانا نقلي دستاویز ورکی او هغه نه پس درې د دې بس نه کوزي او دې سره د میاشت د مهنت د دې رنگ راوړو او دې سره دا کہانی ختم شي دوستانو کو تاسو دا کہانی خوښ شوی نو دا ویډیو در سره لایک کړئ او دا چینل در سره ضرور سبسکرایب کړئ